دا زما د جوړ هغه نوی کور دی چې تاسو ته به یې درکړو. یلګه ته خو سم ډېر پکې دي. دا ورته دا ورته کوم نه بیرته کېږي. یا مورې دې خواشه دا د دې ځای نه بیرته کېږي. دلته خو ټول چې نوي کارونه کېږي. وایم د دنیا صوفې پکې پرتې دي، ښایسته کمره ده. وایم مور زما او ستا دعا خدای قبوله کړه. یا الله شکر دی خدای. اوس ته موټر ښي ده ور راباندې کړه څوک درته کار نه شي. دا خو ستا کور دی زویه، دا د هغوی په خیر ساتې. دیدي دا ګاډي به یې ورسره جهیز کې درکړي. دا ګاډي دی ځان دا ګاډی به زمونږ دی. اوا یا زویه زویه یا مورې زه به بیا په دې پوس ګاډي کې ناست او ورن به په وړوله ورکړم پیپي پیپي بچې که څوک نه بچ کېدل ورخېجوم دی. په جمال آباد به په مزه ورځل ته کډېږي په سړکونو کې زویه کونډړان. راځئ چې اوس درته هغه کمونه مو کوم. راځئ وایم خانه که خفه کېږي نه که نه نو بس مونږ به درنه اجازت واخلو، ځکه چې سبا ډولۍ ده که نه نو مونږ به درته څېره میره خوا دې خوا کېنه چای به م څښلې وې که نه بیا به کور کارونه م راته را په سر دي. او اوس خو راته خوشحالي راغله چې ښه په ډم ډوم سره جنج راوړو انشاءالله. جنج به وکړې دا دی چې هغه کور ته به یې نه وړی، کوم چې مې درک کوم دقه کور ته به یې وړی. بس دا مې د دوی خوښه ده چې کوم کور یې خوښېږي. یا بېبي په شړپ کې سوټې ولګي. اوس په سوټو کور کې څه کوم دې بنګلې ته به ډاکټر راځو، زه دوی چې هغې نه خپله ماته غوټه راولو راځو. یا زوی هغه کور کې خو زما هم سا سمه تنګه وه. هر ټیم به په باراني کې سرسو بیا کېدو په هغه کور کې. دا د بېبي چې لورې لا ډېر ښه شه. الله دې لویه کړه، الله دې لویه ښځه کړه. بل کور مې دی، لور مې یې. زه ورځئ. سلام علیکم خانجي. زه په مخه م ښه. راځه بېبي. سړیه کېنه. سړیه څه مشوره مو کړه؟ بس مشوره م دا وکړه چې بس سبا به جنج پسې راځي. سبا به مې لولا راځي. وایم یا مورې وایم دې چینی خو ته خو چې ما وکتم نو زړه مې خولې له راغې ډېره بدرنګه ده. زویه سر دې خاورې شه. امالداره کورنۍ خلک دی، هغوی له خوراکونه کلیسي نظمین ښکاري. دا به رالویه شي، غټه به شي انشاءالله. بېبي نو وایم بس او دولت دی ورسره ګینې په ایمان که زه پې د کور سوټې مو غورځوم ډېره بدرنګه ده. زویه ښایسته نجلۍ وه خو تا ورته په هغه نیت نه دي کتلي. دا خو ماشومه ده، دا به پېغله شي انشاءالله. د دې په شان نجلۍ به زموږ په ټول کلي کې نه سمه شاخصلت به ښکاري. یا بېبي بس په بلا دې ولګي خو بس دولت ته و بنګله ده نو یا به وي حسن اخلي او یا به دولت اخلي. بس موږ دولت واغېشته او حسن هم غزار کړ. زویه بله ښځه به م دله وکړمه. تا خبره دې خو وکړه. لورې دلته چې کوم عادتونه کوم دا عادتونه هلته ونه کېږي، دا پرېږده ښه. مورې زه خو ګډا نه شم پرېښېدی. زه لورې په شلپ ولګي چې څه کوې هغه کوه. راځه بېبي نه نه بچي ځان راته خوشحاله کړه. راځې بچي دی. جنګیان را روان دي، څه نه په شرمونه شرمېږه. کېنه دلته. زه پرېږدې چې ورته ګډه شم که نه. جنګیان را روان دي، په شرمونه م شرمېږم.
بچي چپ کې پس کې مازغر على وړو بیبي وخوړل د شي کنه خاطی پروګرام دی یا نوري وای خو راډو به شو مخیا ولې بیبي دا څنګه خاندان دي دغه په مخ ورو لیکاله پترې نشته ته پوری خپکی ګما یو کیلو کالی می داري دا ودا کړی دي په دې له څنګه کې ودا مچو دې شو پور کې دا ورته بیا واچې دا نور څه یو څه څه دی وکړه نوري قافله خزای ما اسخره بابا اخي بنگلې ته وځو هغه بنگلې ته وځي او ګاډي ګراج کې ولاړ دي ډرایورم پکې ناشته ښه هغه ګاډي زمونږ شو بس هغه ستاسو شو حساب چې بیا وروسته نه و زمونږ ډېره تلوار ده بیبي نه ما خو دوري بس الله دې من شقا انتك في جولي واقع اشتغل ترى تزمور دي زي ما تشوف دي جرادي تشوف وی لوري بس ځکه اوس ته هغه کور دی ښه زه لاړ شم زه بس ځه ښه او که زه به ډېر خیال ساتم بس الله من شي لوري بس ځکه نه راشه راجینې بولې بس ځکه نه دا دې تباکه زه بس د لاسې کلک وویستم چې بیا رانه زه چې بس بېغمه شو دی یا سړی بېغمه خو ته شوې هغه جینۍ لیونۍ ده څه شته مام دې ورسره کړی دی او که نه داسې برابر ستا هم مې ورسره کړي دي که نه چې بس دولت زنده باد جینۍ لیونۍ ده خو دولت دی بس بېغمه شو دی بس تا دې ښه کړي دي بس کښېنه اوسه اوس خو مې اجله خو دې که نه سکن هاو كحي ذات من كلها راجع یا ډېر سکن سر دې خاورې شه هغه د وړوکوالي شرارتونه وسم کې ولي بیا ته اوس زلمی سړی پوجا کې سړو ته کښېنه خپلې ګپې لګوله خو له دې ورځ پرته د بیا ورته زه آواز وکړم نا نو بيبي خو وطن شي ممكن نن سره خلاص شي بار ته ولګاره مورې راځه مورې ما د خېټه کې څه درد دی چې لږ ویچار دې کوم کم یا لورې وکړه راځه دغه باتروم دی ها یا سړیه ترکاري خو تیاره شوه بازار ته به تللې څه کباب مواب به یې راوړي که نه یا ښځې څه یو ورځ خو نه ده چې دا کباب به ولې نن خامخا وړي سبا به ولې یوسو که نه نو ښځه سړیه زه ولې ډولم بیا راځم شابه ځه بیخوبه خلک څه شول د دې کوره یا پېشته خورې ولې لورې بخیر علي ستړی مه شې څنګه یې خیر ده لورې وایي دا خو تا ترکاري ولې راوړو وایي دا مې لور له ترکاري راوړم څه ونیسه ورکړمه هغه خو نه مور دې راغلې ده راپاسه لورې سلام علیکم وایي لورې ستړی مه شې څنګه یې لورې دا څه راوړل دا مې تا له ترکاري راوړه که ها ترکاري دي ښه ده دې له ورکړې خواښې را مې دا لورې زه به لاړه شم ښه ده مینه موږ سره چیپ پیاده چیپ وڅښه ها پیاده چیپ دا خیال ساته نجلۍ ما ته دوی په کور کې به دا جوړ کور په کور کې به چې کوم دي چې نس کې راځي دا غم مه کوه ده زه مخې ته راشه لورې نه راځه چې هلته لاړ شو چې چمن کې غدا وخورو راځه ستا ما ته پته ولګېږي یخني شوې ده دا چاولې ده ښکلې چاولې دي ستاسو د کور دي که نه تا وپېژندل راځه لورې یا لورې ها اوس ته د دې کور ذمهواره یې بس د هر کار به خیال ساتې او خدمت کوه په خدمت الله میلاویږي ښه لورې بس بې غمه شه وای ماموري خوراک د سار وختي پخ کړی دی سر یا دویا دا د هغه خواښې بېبې راولېږلې چاول هم راولېږلې دا چای هم راولېږو دا ترکاري هم راولېږله د غوښې ډکه ستا مور پخ کړي دي شاباش نو ما دې خواښې ته مې وویل چې کښېنه مې خاوند به مې راشي نو به خورو خورې خوره پیدا چای خو له بس کم که نه
زه یو پټې ورځم چې یو ټینګ راته واچوم. یا په قهر د باچا اخته شي ستا کبر دا وکم په مانځه دې پوهې نه کړم په مانځه ولاړو د مازدیګر مونځ باندې دې پوهې نه کړم یا په قهر د باچا اخته شي تاسو دومره احساس نشي چې په عبادت ولاړو مول مې کو تا ته دونه دې مور پلار عقل نه دی ښودلی نه ما ته مو پلار راښولي نه دي نو چې یوه نه چې ګډېږه لاس مې راته وي کسل خوی نه نوري خو یو بې د موري مه ګډېږه اوس به هغه سړی راشي په چوکو باندې سشنه واچوي یاره ښه سپې چوکارې راولي او خوند مې راباندې کړي خدایه دا څه د شین اسمان تندر دی راکه راغوښتلی دی پر سر کلو پټه سلام علیکم ملک صاحب. لکه وروره دا تاسو څه کوئ د خو بل توګه کو ګاونډ چې دي خلک مریضان دي پکې دغه دي تاسو یو درد ګوساس کړي دي ستا دا ښځه دونه مسله مینګ هم دا ښځې کړي که نه په تا دا ښځه له کنټرول کې که که نه دا څوک داسې کوي دا تا چې کوم کار سره کړی یا ملک صاحب خدای دې ولا وبا راولي نو بل کار یې د ګډان ني څوک هم وسره څنګه پلار هغه د بیمار ګولۍ والا ورکو او چې په ستاسو ډنګ ورو خو بل بس په کټ کې راته نیغ کښېني ستاسو لاته ملک صاحب دا ستا ښځه داسې لکه کنټرول کې که که نه ملک صاحب ته بېغمه شه دې ځل لکه مې کنټرول کې نه که د سپکو دوی وله ورکوم او پټکې مرداروم بلکل ښه ځه الله دې خوشحاله کړي ښه به نشي داسې کار وکړي ښه ځه بمخم ښه خدایا مرګ ولا راولي غول مې کور ته رادننه کړي دي 24 ګنټې د هغې دغدو پړی وای که مغلې به کښېنې که راوتې د خپې در باندې ماتوم او یا مورې ولې خیر شه یا زویه پم خیر چېرته دی سهار هم ماښام نه ګوري او په ګډا وایي چې په مانځې پوهې نه کړم په مانځه ولاړو ما خو دې خبر چې د دې په خپه کې د چیله ډوکې لګېدلی یم د خوشحاله کورنۍ دې راوستې ده په اوپر سوپر نه ده د چپ ګاونډ په خاطر نه پوهېږي خو په یو ساه ګډېږي یا مورې خود ستا دولت خو تا راته وی چې دولت وي بنګلې وي موټر وي نو که ګډېږي به تا څه کوې ملک صاحب اوس راغلی و وي زه پلار له یو لپه ګولۍ ورکړم چې هغه نشه شي وده شي نو وي تاسو کره دغدو پړه شروع کړي نو پلار مې لکه د مورې نیز په کټ کې راته بیا کښېني دنیا خبرې راته وکړي مورې ته ځه زه دې ښځې سره خبرې کوم بس پوهه که زویه وای خدایا نو دا اینجو مولې دې راکړی دی دا ښځه به داسې چې کمرې ته ورننوځم زړه مې خولې نه راځي وای دولتانو یا ښځې د خدای بې انصافې په کلي کې دې په چرمونو چرمولم ته به دا ګډا کله بس کې مه ګډېږه رالې ستړیا رال دا ګډېږي ته ولې ګډېږم دا که نه چې به زه خلاصم دمې ما هله دمه ده نو پلار دې ډمو که مور دې ډمه وه که خاندان دې ډمو ته ډمه یې زه خو ډمه ما او مور کره مې ولېږلې کوم مور کره ځي او مور کره زما ډېره یادې شوې راته وای ښه ده زه یاره مور کره زه سړی که نه بوزم دی مور کره بیا 2-3 شپو له بوزمه دا ته څه دی
نیسم نه ویم ځه ورشه برقه دې راواله چې بودې زه مړ شم برقه دې تا راواله ده کنه برقې ده ته ورشه ته به مال ولې ستا ښځه یم نو زما ښځې زما نه خو دې آیا په کور کې ټوله کړه دنیا را کوچې ده وي دا د کوم ډم کوچې راوستلې سوال درته کوم ښځې نوره مه ګډېږه ګډېږم به خامخا ګډېږم ولې چې ستا ښځه یم زما خاوند دی نو په روپۍ ګل خو دې موټې قورې ور واړولې خاوندانو خو دې آیا بوټله په داسې ښځه د خدای روپۍ ګلې چې زه تا سره څه وکړم زه راځه چې مور کړه دې بولم راځه ما جارو ده لاره شه ټول چمکاونډم په مخه راغښتې دي داسې هم دغه دوپړې لا زور ورکړی داسې نه دي چا کره به مې مهراني چا کره به دا وي ښځه هم سره وتلې د ډم د شاخیل د کور هم راوستې ده بس کوي نو اورېږه تا سره خو به زه یا خدایه د دوی مې لاس په غوله اوښتی دی د زوی داسې غماره مې کور ته راوستې جنګ ببره چې خدایه کېږي بس ایم السلام علیکم یا مشتري خورې ستړې مه شي بیمه اړو ستړې مه شه نه وی بیمه کشتې ترور دا څه غول د کور ته راوستي دي ټوله محله ته په مخه اور اخیستې ده 24 ګنټې تاسو کله دغه دوپړی یا مشتري خورې زه درته یم خو د خانان د کورنۍ نه نسبینه سپکه ډته ده خو وینه چېرته دي من خو ویل دا بدرنه چې دی تعلیم یافته خو چې راشي په منځه مې پوهه نه کړي د کور په کار مې پوهه نه کړي او بس ټیپ یې زیات کړی دا ټول ګاونې را باندې په سر ودرو ویمه کشتې ترور خفه کېږم تاسو دولت غوره که تاسو بنګلو ته رالی تاسو خلک لاول جینې وګوري د هغې ششر نسب وګوري د هغې خاندان وګوري تاسو ته یو په سپکو ډتو کې م ښځه کوله نو ټولو محله م ترې په اور کې ولاړه ده چا کره به بیمارانې ده په چا باندې به بل ګیر چاپېره په جوماتونو کې مونځونه کېږي او تاسو ټیپ له داسې زور ورکوئ چې قاري صاحب هم په مونځونو کې غلط ماله خو مې ورور کور ته رادن نه شوي دا دوی کره څوک راغلي چې موږ په جومات کې تیمون نه شو کولی زه درته څه یم لورې هغه خو تا ته ښه معلومه ده د چا په تندي خو یې نه لیکلي چې دا به داسې سپکه ډته وي او پاتې شوه د مالدارۍ خبره دا خو په اسمانونو دا رشتې تړلې شوي د اوسه پورې به مې سور چس کو او چې دا راواده شوې د کور کې مې د نیستۍ هغه ټکی بیخي ختم کړی الله پاک خو څه وکړم نو کشتې خفه کېږم دولت دې واغېسته بیا ته خبر وي چې دا چې نو ګډېدونکې ده خو تاسو صرف دولت واغېسته پخه د تنور اچوې خو خورې یو خبره درته کوم په دې محله کې به ګورې جنګونه سټارټ شي او دا سړي به ګورې مشتو ګریوان شو دقه یو ډکې زوی دي د هغه نه به د خدای مکه څوک خلاصه کړي څوک به ډز پورته کړي چې دا دې څه غول راوځي لیکله دې ماته شه الله دې نه کړي زما خو دغه یو ډکې ټول ګاونډ پرې اساس دی ټول کلي خلکو ورته سترګې دي هماغه خو ځوان دی ځوان او که دا ټیک نه بیا به مور له وکم درېیمه به مور له وکم انشاءالله چې هغه بیا په موټي کې والي او دا ښځه به انشاءالله په یو خپه نه چې دا به درنه پسته ناستي په کور کې ما کشتې ترور نور نه پوهېږم خو دا ته چلو که که نه چې د انګور دې ګورې ښه پېکه ته مشره ښځې او دا کور ته په کنټرول کې واله دا ښځه پېکه د نه لاړم که نه ګورې دا حالات په خبر بشي د حالت نه زوی به د چا په چمغړت کوله چا زور کړي په ټک به یې دله ټک وسته ترې کړي لاړم د نه خورې یا مشتري خورې چې به رسکلی وې تلی به چې خدایه نو څه وکړم دغه یو انګوره له خدای پاک راکړل هغه زوی مې څنګه ځوان خدای پاک پیدا کړی او ما ته څه پته وه چې دا به په شرم مه وړو سپکه ډته ده په بانځې کار نشته په خدمت یې کار نشته او په یو ساه ګډېږي خدایه ته وله پالج راولې چې په دې کټ کې لږه درنه خوږه کښېني نو ستا بیا پیتې اور وکړو ښځه بس کښېنه ته دلته کښېنه او زه تاله جوس راځم سړی خو مې ولېږه خو چې دې ګډې ده خو وسم که نه
چې تبو برباد کا نو په میدان کې دنیا د ولاړه ده میدان خو ځکه ګډېږم چې دا زما عادت دی وته په عادت دی اور پورې شچ اور په پورې پرتوک کمیس ترانه په دې لوی عالم کې ویست نو په بازار کې ګډېږي نو ستا ښځه هم که نه اوس یې ګرځوه که نه